سلام دوستانو. یو ورور لیکلي سلام استاد. څه موده وړاندې مو ستاسو پر یوټیوب د ګډ ژوند په اړوند یوه خپرونه واورېده. رښتیا یې راباندې وایي استاد ډېر خجالت سوم او احساس کوم چې زه په ژوند کې یو ښه خاوند نه یم. ما مې له مېرمنې سره ډېر ظلم کړی. اوس په دې ته متوجه کېږم چې ژوند او د ګډ ژوند ملګری هم د انسان په ژوند کې خورا ډېر ارزښت او اهمیت لري. استاد لطفا له ما سره کومک وکړئ. زه څنګه کولی شم چې خپلې پخوانۍ تېروتنې او هغه د زړه داغونه چې ما د خپلې مېرمنې په زړه لګولي څنګه یې پاک او لرې کړم. مننه ورور. پوښتنه دې یا هغه څه چې تا کړي وه هغه ډېر د مننې وړ نه وه، اما دا چې اوس راغلی او د یوه افغان خاوند په حیث دا مسله واقعا منې او د مرستې په لټه کې غواړې خپله تېروتنه اصلاح کړې او خپل ژوند او خپله مېرمن او د خپلې مېرمنې احساسات بیرته ورغې، خپل ژوند بیرته خوږ کړې. دا خورا ډېره مهمه خبره ده او که رښتیا یې راباندې وایه زموږ زړه دې خوشحاله کړ. زه په دې باور یم چې زموږ په ټولنه کې ډېرې داسې کورنۍ شته، ډېر داسې نارینه شته چې د ډېرو ښځو او د خپلو ډېرو مېرمنو زړونه یې ټوکلي او ډېرې داسې ښځې شته چې د کورنیو ناخوالو په خاطر او د خپل خاوند سره او له خپلو بچو سره او له خپلو ورونو یا خپل پلار سره یا له خپلو کورنیو سره یې ګڼې بدبختۍ زغملي، ګڼې ستونزو سره مخامخ شوي. زه نن سبا له ګڼو مشرانو مېرمنو او نارینهو سره جلسې لرم. هغه ډېر ځله په آنلاین ډول په نورو هیوادونو کې کله کله هم دلته په کابل کې یا په افغانستان کې چې زه له خپلو ګڼو هیوادوالو سره جلسې اخلم، نو یو شی چې ماته خورا ډېر زیات په جلسو کې بربنډېږي او څرګندېږي هغه د ګډ ژوند او په ګډ ژوند کې د خپلو پخوانیو ناخوالو او تاوتریخوالو ستونزه ده. یعنې زه ډېر داسې مراجعین لرم چې کلونه یې زړه ټوکلي، ذهنونه یې نارامه او په تاوتریخوالو کې رالوی سوي، راغټ سوي او ژوند یې په تاوتریخوالو کې تقریبا تېر سوی. اما د دې هر څه لپاره ناوخته نه ده. زه په دې باور لرم چې موږ هر وخت وکولی سو خپله اړیکه وژغورو، هماغه وخت زموږ کور آبادي او خانه جوړه. ستا لپاره باید ورور یو څو مسلې در سره شریکې کړم. اول دا چې که ستاسو په یاد وي موږ په خپلو پخوانیو خپرونو کې دا خبره یاده کړې وه چې هر څومره چې تاسو وکولی شئ په ګډ ژوند کې درناوي ته ارزښت ورکړئ، په همغه اندازه مو اړیکه ژغورل کېږي. هر څومره چې تاسو وکولی شئ چې د اعتماد فضا جوړه او یا ورغوئ، په همغه اندازه مو ژوند ښکلی کېږي. نن هم او په دې خپرونه کې هم علل خصوص تاسو ته هم ځینې مسلې د ارواپوهنې د ګڼو څېړنو او تحقیقاتو په اساس ویلی شم او در سره شریکولی شم چې تا سره به خورا ډېر کومک وکړي. زه حد اقل په دغه برخه کې ډېر مراجعین لرم چې دغه موارد مې ورسره تجربه کړي. لومړی مورد چې غواړم پیشنهاد کړم درته او زما په نظر ښځه یې ډېر خوښوي، ښځه ډېر زیات ارزښت ورکوي، هغه وخت ده. مېرمنې ته دې وخت ورکړه ورور، وخت ورکړه. زه ډېر ځله ځینو نارینهو ته وایم، ځینو پلرونو ته چې ګوره پلاره یا مثلا ګوره وروره بچي ته دې وخت ورکړه. وایي استاد خو موږ هره غرمه چې ډوډۍ سره خورو غږیږو سره دا وخت ده که نه؟ هر کله چې موږ چېرته ځو په موټر کې راسره روان یو خو دا وخت ده که نه؟ د ارواپوهنې له نظره په ګډ ډول ډوډۍ خوړل، ډلییز ډول ډوډۍ خوړل یا په ډوډۍ کې سره راټولېدل یو بل ته وخت ورکول نه دي. تاسو یو بل ته وخت نه ورکوئ، تاسو خوړو ته وخت ورکوئ، ډوډۍ ته وخت ورکوئ، خېټې ته وخت ورکوئ. تاسو خپل بچي ته، خپلې مېرمنې ته یا خپل خاوند ته وخت نه ورکوئ. دا وخت مه حسابوئ. اضافه او ماوراء له دې که کوم چېرته وخت ورکوئ، که ګډ فلم ورسره ګورئ، که ګډ لاس نه یې نیسئ او قدم ورسره وهئ یا مخامخ
چای راخلی او چای یا قهوه جوړوئ او خبرې سره کوئ یا مخ په مخ کینئ یا څنګ په څنګ څملئ له خپلې مېرمنې خاوند سره او بیا ورسره د زړه خواله یا خبرې کوئ دې ته موږ وایو چې وخت ورکوئ. وخت ورکوئ چې هغوی خپل احساسات تاسو سره شریک کړي. ورور کله چې خپل احساسات تاسو سره شریک کړل کیدای شي تاسو ونه سئ کولی چې د خپلې مېرمنې ستونزه حل کړئ. کیدای شي تاسو خپلې ناخوالې تېروتنې جبران نه سئ کړئ. کیدای شي ځینې مسایل حل نه سي یا لاینحلي، اما تاسو په خپل وخت ورکولو سره د خپلې مېرمنې ستونزه حلوئ، بدبختي حلوئ او مېرمن مو د عزت احساس کوي، د حرمت احساس کوي او داسې احساسوي چې آها زه مې خاوند ته مهم یم، ما ته مې خاوند ارزښت راکړ، ما ته مې خاوند اهمیت راکړ. ګوره 1 ساعت غوږ راته نیولی و. ډېر ځله داسې پېښه سوې ده. ما ته مې محصلینې زنګ وایي چې استاد خیر زموږ جشنواري ته راسه، زموږ پروګرام ته راسه، زموږ محفل ته راسه. بیا زه ورسم، بیا بېرته پیغامونه رالیږي، خبرونه رالیږي چې استاد ډېره مننه چې راغلې، ډېره مننه چې راغلې او ډېره مننه چې تر پایه پورې کېناستې. یعنې دوی ته دا هم مهمه ده چې راسې محفل ته او دا هم ورته مهمه ده چې په محفل کې تر پایه کېنې. یعنې کله چې دوی سره په محفل کې تر پایه کېنې دوی داسې احساس کوي چې ګڼې وخت یې ماته راکړ. 1 ساعت 2 ساعته 3 ساعته مصروف خان دا مصروف انسان ما سره زما په محفل کې 4 ساعته ناست و. اوهوهوهو دا څومره لطف او دا څومره مهرباني. تاسو هم لطف وکئ خپلې مېرمنې ته مو په دغه مسله مو خپله مېرمن پوه کړئ، په دغه مسله مو خپله مېرمنه خبره کړئ. یو دویم مورد که څه هم لنډمهاله اغېز لري د اروپا ډېر نظره، که څه هم لږ مرسته کولی شي، اما هغه کارونه هغه کړنې چې مېرمنو ته ارزښتمنې دي، هغه کړنې چې مېرمنو ته مهمې دي، مثلا یوه تحفه، مثلا یوه ډالۍ، مثلا یوه مبارکي، مثلا یو چیرته د مېرمنې په خاطر له یو چا سره مرسته، یو چا سره مینه، یو چا سره د یو چا لاسنیوی. مثلا مېرمن مو زنګ درته وایي چې دغه پلانی کس ته داسې یوه ستونزه لري کومک ورسره وکړئ، تاسو مرسته ورسره وکړئ. یا د ښځې ورځ راځي، د مور ورځ راځي، دا ورځ راځي، هغه ورځ راځي، بهانې لټوئ د خپلې مېرمنې د خوشحالۍ لپاره، د خپل ګډ ژوند د خوشحالۍ لپاره او د خپلو ځینو پېښمانیو د جبران په خاطر فرصتونه ولټوئ، ځینې مسایل پیدا کړئ. که تاسو وکولی شئ چې یوه وړه تحفه برابره کړئ خپلې مېرمنې ته، یوه وړه ډالۍ خپلې مېرمنې ته ورکړئ، تاسو به وکولی شئ چې ډېر غټ مسایل، ډېرې غټې پېښې، ډېرې غټې ستونزې حل او فصل کړئ. وروستی مورد چې غواړم در سره شریک کړم دوستانو، احساسات مو دي. خپل احساسات، خپل درد، خپلې پښیمانۍ، خپلې مجبورۍ، خپلې تېروتنې، خپل دلایل، خپل درک، خپل تحلیل ورسره شریک کړئ. تاسو خپلې مېرمنې ته ووایئ چې ګوره مېرمنې دغه مسایلو ته چې ته ارزښت ورکوې دا نارینهو ته یا حداقل ما ته مهم نه دي. زړه مې مه خوره، خوا مې مه بدوه، خوا مې مه شنه کوه. تا ته ځینې مسایل مهم دي، ما ته ځینې مسایل مهم دي. راځه تا ته خپل مسایل مهمه که زه به مې خپل ځان ته خپل مسایل مهمه کړم. راځه په یو بل به غرض نه کړو، دا خپل احساسات ورسره شریک کړه. ما ډېر ځل لیدلي دي چې موږ په ګډ ژوند کې خپل احساسات یو بل سره نه شریکوو. دا خپله کیسه، دا خپل درد، دا خپله غوسه نه ورته وایو. که تاسو خپل احساسات ورته ووایئ دا ستونزه په یو ډول په یو شکل حل کېږي. د خوشحاله او تلپاتې او نیکمرغه ژوند په هیله مو مننه.